بنیاد باندې خبره پکار ده. نن هغه خبره په دې بنیاد باندې ولاړه ده. کنه تاسو لا شي د میوالي د علاقه کوم وکتله نن هم د کالاباغ مشنګرین هلته پرتی دي. نن هم کالونه شاړي پرتی دي. دې اشکال وړاندې د کالاباغ هم جوړ کړو. او که کالاباغ جوړ شوی وي نو نن به 400 او پیښور دا په کتابونو کې وي. ځمکه به وجود نه لري. نوکار به هم نه وي. وې زمانه او کار مردان او پیښور ډوبوي. ساينس یې وایي د اچا لل مې د سمسوري نشي. ایا شاید قماش وایي کنه وې د توربېلي رڼا د ډک شو د پنجاب شیلمان. د توربېلي رڼا د ډک شو د پنجاب شیلمان او د مانېرۍ په خاوره نور د تماکو نشي. رڼا زما د وطن ده او بلیږي په بل وطن کې. دا ځکه چې موږ د قام د حق په بنیاد باندې بیدار نشو ونه درېدلو. نو دا مسله دې ته راورسېده دې ځای ته راورسېدله. د ماینځ من العق باندې ته زه خبره کوم خو د اسوات سیند په باره کې یو ډېره مهمه خبره ده. یو بله بدبختي پر اسوات روانه ده. د اسوات دا د جنګ بل مرکز جوړول کېږي. موږ وایو اسوات ته چوڼۍ مه راوړه، اسوات ته جنګونه مه راوړه، اسوات ته کارخانه راوړه، اسوات ته صنعت راوړه، اسوات او ملکنډ ډویژن له تجارت راوړه، اسوات او ملکنډ ډویژن له زراعت چې کوم دی راوړه. دلته د پوځي چوڼو د دیوالونو ضرورت نشته. را خو د امن ښار دی. د زرګونو کلونو نه سټیټ زما پاتې شوی په دې خاوره. د پاکستان نه وړاندې 15 سټیټونه لرل ما په دې خاوره. ستا په جوړېدو په ازادۍ کې هم 15 سټیټ د قام بیللي. د چترال سټیټ، د دیر سټیټ، د ام سټیټ، د سوات سټیټ، د باجوړ سټیټ. ور دې قام بده ورځ په کباري نه بدلېږي. په کار دا چې دې ته د قام به ونه رسېږي چې بیا موږ د خپل سټیټونو د بحالۍ مطالبه وکړو. دا قام د دې خاورې مالک دی. دا یاد هر څوک وساتي. د زرګونو کلونه نه زمونږ او د سټیټ په منځ کې سوشل کنټریکټ موجود دی. د آیین موږ حوالې ورکړي دي په دې کې. سټیټ منلی دی. سټیټ منو خو هغه سټیټ چې په آیین کې دی. هغه سټیټ چې په آیین او په سوشل کنټریکټ کې چې کوم دی فیصله شوی دی. هغه سټیټ نه منو چې د آیین نن بالادست ګڼلی کېږي. هغه سټیټ نه منو چې آیین یې وړخته کول کېږي او په بل شکل باندې سټیټ دلته نافظ کولی شي. دا د جبر سټیټونه بیا نه چلېږي. څوک هم چې په دې ریاست کې دي نو دا به د آیین ته سرنډر دا به تسلیموي. پښتانه دغه آیین مني، بلوچ یې مني. څوک چې د آیین نه مني په کار داره چې د هغه احتساب وشي، د هغه نه تپوس وشي. وګوره په دې وخت کې د سوات دا سیند ده چې صرف په دې باندې بجلي جوړه شي که نه نو د سوات یو بچی چې کوم دی دا به میډل ایسټ ته نه ځي. دا به پنجاب کراچۍ ته نه ځي. ځکه بجلي چې دا جوړه کړه نو ته به سند دلته جوړ کړي. سند خو په بجلۍ چلېږي او سند چې چلی نو ارزانه بجلي پکار ده. نو سیند خو دی درکړی دی د دې غوره وسیله چې کوم ده مادي وسیله هغه د بجلۍ په شکل باندې دی. اوس غم دا دی چې بجلي به هله جوړه چې په خپله خاوره د اختیار راشي که نو ځکه زموږ قامي مقدمه خپله خاوره خپل اختیار دا خپله خاوره دا واورئ دا ملکیت دی. ملکیت داسې جذباتي ناره نه ده. خپله خاوره زه ودرېږم په دې خاوره دا زما خاوره ده. د ملکیت دعوګیر نه د ملکیت مدعي مدعي او خپل اختیار دا په خپله خاوره کې اقتصاد دی، تجارت دی، صنعت دی، په خپله وسایل اختیار دی، په خپله خاوره سیاست دی، په خپله خاوره د امن غږ دی. د سکرو د کان دوزخ ته روانېږي. د سکرو د کان دوزخ ته روانېږي او د سواستو جنت تورانو ته پاتې کېږي. سواستو ستا د دې خاورې زرګونو کاله قدیم نوم دی. ودیانه ستا د تهذیبونو د زرګونو کاله قدیم نوم دی په دې خاوره. ډاکټر سلطان روم او مولانا قاضي عبدالعلیم اثر صاحب وایي سوات ته سواستو ولې ویلی شوی دی؟ د سواستو معنی د سپینې اوبه. 4000 کاله وړاندې دا نوم ورته ویلی شوی. یا قاضي اثر صاحب وایي سوات دا سوات دی اصل کې. معنی ده هغه ځمکه چې د غلې پیداوار کې انور پې ټوله ورځ لګي. په کال کې 315 شپېته ورځې دي او 315 ورځې دي پښتونخوا ملکنډ ډویژن په دې سوات باندې انور لګي. نو معنی دا چې دا هره میوه کوي، دا هره غله کوي او بیا هره اوبه خوږه اوبه په دې خاوره کې شته. نو په دې هوا او په دې اوبو کې چې کوم پیداوار وشي په دنیا کې د ذایقې د دې مثال نشه مثال دا وطن قبضه کېږي په ډېر منظم شکل باندې. نو دا شاملي نه تر شالکوټ وطن قبضه دی او ټیټي شوي دي شملې وطن قبضه دی. دا قبضهګیرۍ یوازې دا نه ده چې جنګ دی او جګړه ده او بمباري ده وطن قبضه دی. د نن نه 15 کاله وړاندې په دې سوات کې 6,000 کناله ځمکه چې کوم دی په 2,500 روپۍ مربع فټ دا ونیولې شوه. 6,000 کناله. د هغې نه پس بیا یو بل پراجیکټ اوس روان دی 8,000 کناله مې ونوره پکار ده. نو په سوات کې ځمکه څومره ده؟ 18 لاکه ایکړه ځمکه ده په دې خاص سوات کې او 20% دا غرونه دي 15 کرونده خو ډېره لږه ده. دا د کروندې ځمکه هم نیول کېږي، قبضه کېږي په دې شکل باندې. نو د هغې نتیجه به دا وي چې سوات به وي، د سوات غرونه او ځنګلې به وي، خو د سوات بچی به پکې نه وي. د سوات دا بچي
دا به مایګریټ کېږي دا به پاڅول شي د دې خاورې دا ټول دا د پښتونخوا لپاره منصوبه ده پرون په اسلام آباد کې د کورمې باره کې سیمینار دا د کورمې په باره کې پلان دی چې دا پښتانه وځي د دې خاورې نه نو ما ورته عینۍ پکار زما استاد اثرونه بوج دي په دې باندې بوج چې تا راته اوس پلان شوي دي په دې خاوره کې لګېږي زموږ ملکیت نه مني څوک په دې خاوره زموږ تاریخ نه مني څوک په دې خاوره ځکه خو پېغور یې وکړو که نه باید په جهیز کې راته داسې میلاوي دا پښتانه کنځلې ګڼي کنځله په نورو الفاظو کې خو آیا دا قام د هغې د جواب جوګه دی هغه خو په دې کې نښتې دی وایي ستاسو یو سي وسوه یو سي کم نشته هغه په دې تعلم شوی دی مسله خو د قام پاتې ده وطن منګبېلو د وطن د کټر د میلاد د وطن د نن خبره ده د وطن د ګټلو مسله په دې وخت کې موږ ته راپرېښته ده ځکه دا مسله د ایملولي خان وینا دا ده چې کوم زموږ مرکزي اجلاس و چې وروره دا مسله وسه سیاسي مسله په دې بنیاد نه چې د یو بل مسله ده دا قامي مسله ده قامي دا د قام د ګټې د تاوان مسله ده